والصلاة والسلام على محمد رسول الله وبعد. نننی درس زموږ او تاسې د تعاون په رابطه ده. تعاون انسان الله تعالی اجتماعي مخلوق پیدا کړی، ټولنیز مخلوق پیدا کړی. انسان نشي کولی چې دې دنیا کې پرته د نورو انسانانو له همکارۍ او مرستې ژوند وکړي، او خامخا په ژوند کې د ژوند په ټولو برخو کې د نورو انسانانو مرستې او همکارۍ ته ضرورت لري. همدغه یو بل سره د ژوند په کارونو کې مرستې کولو ته او همکارۍ کولو ته تعاون وایي. او البته تعاون په مجموع کې په دوه قسمه باندې ویشل شوی دی. یو په ښو کارونو کې تعاون او مرسته کول او همکاري کول، یو په بدو کارونو کې مرسته کول، همکاري کول. دغه دواړه تعاون ګڼل کیږي. او د دواړو تعاونونو په نتیجه کې که په ښو کارونو کې تعاون وسي او که په بدو کارونو کې تعاون وسیږي، ډېر لوی کارونه ورباندې کیږي. موږ او تاسې که په خپل د جامعه کې او ټولنه کې او د خپل شاوخوا چاپېریال کې وګورو، دغه لوی کارونه چې سرته رسېدلي، دا یو شخص سرته نه دي رسولي. ډېر اشخاص یو ځای شوي دي، د ټولنې ډېر وګړي سره یو ځای شوي دي، یو کار یې سرته رسولی. او زموږ او تاسو په دا کور و جامعه کې شاوخوا کې چې دا کوم بد کارونه ګورو، دا هم اکثره د یو شخص په ذریعه باندې نه رسېږي. دا یو ټیم اوسېږي، یوه شبکه اوسېږي او یوه ډله اوسېږي، خپلو منځو کې په بدو کارونو کې همکاري کوي، نو بد کارونه سرته رسوي. نو بناً انسان ټولنیز مخلوق دی، اجتماعي مخلوق دی او خپله اجتماعیت خوښوي. یو سړی که هر څومره په سهولتونو کې اوسېږي او ارامتیاو کې اوسېږي، خو چې نور انسانانو سره نه اوسېږي او نور انسانانو سره یې ناسته ولاړه نه اوسېږي، رابطه نه اوسېږي، دې ژوند مخکې نه ځي. د مثال په توګه یو شخص ته یو ځای کې اوسېږي، تنها اوسېږي، نه ورسره مور شته، نه پلار شته، نه ښځه ورسره شته، نه زوی، نه ورور ورسره شته. زه فکر کوم دغسې ژوند د انسان د طبیعت سره منافي دی او د انساني طبیعت سره ټکر لري. انسان خوښوي چې د نورو انسانانو سره خوا چې د پلار په نوم باندې اوسېږي، د ښځې په نوم باندې اوسېږي، د مور په نوم باندې اوسېږي، د خور په نوم باندې، ورور په نوم باندې اوسېږي، یا د ملګرو په نوم باندې اوسېږي. نو دا چې انسان خامخا اجتماعي طبیعت لري او الله تعالی په اجتماعي طبیعت سره خلق کړی او پیدا کړی دی او اجتماعیت خوښوي او په یوازیتوب سره ژوند یې سرته نه رسېږي، نو خامخا دوی چې یو بل سره د ژوند په کارونو کې او د ژوند په چارو کې همکاري کوي، همدې ته تعاون وایي. نو د تعاون ډېرې زیاتې ګټې دي. اوله ګټه دا ده چې د ټولنې د وګړو ترمنځ کې اړیکې پیدا کېږي. څه وخت چې یو کار په شریکه باندې سرته رسېږي او څو تنه او څو اشخاص سره یو ځای کېږي، یو کار سرته رسوي، د دوی ترمنځ کې اړیکې پیدا کېږي او بیا د دوی ترمنځ مینه او محبت پیدا کېږي او انډیوالي پیدا کېږي او د دښمنیو مخه نیولی کېږي. اوله ګټه همدغه شوه چې د انسانانو ترمنځ که چیرې په ټولنه کې تعاون موجود اوسېږي، نو د هغوی ترمنځ رابطه پیدا کېږي، اړیکې پیدا کېږي، د هغوی ترمنځ مینه او محبت پیدا کېږي او بالاخره په ټولنه کې د تعاون په نتیجه کې دښمنۍ له منځه ځي. ځکه چې چا د دوو کسانو په منځ کې یا ډېرو اشخاصو په منځ کې مینه او محبت پیدا شو، په حقیقت کې دغه اشخاصو ترمنځ د دښمنۍ مخه ونیول شوه. نو دا د تعاون یوه ګټه شوه. دویمه ګټه تعاون دا ده چې د تعاون په ذریعه باندې ډېر لوی کارونه سرته رسېږي. ما مخکې ورته عرض وکړه که چیرې موږ او تاسو دغه سړک چې نن موږ او تاسو ورباندې پوهنتون ته راغلو د جلال آباد د ښار نه یا مثلا د خپلو کورونو نه، دا یو شخص نه ده جوړ کړی، خامخا مختلف خلک یو ځای شوي دي. انجینر صاحب یې ډیزاین کړی ده، بیا نور د ده لپاره په اصطلاح مواد تهیه شوي دي، د خلکو همکاري شوې ده. نور ستر کارونه چې سرته رسېږي، دا د تعاون په ذریعه باندې سرته رسېږي، چې دا د یوه تن په ذریعه باندې د دې سرته رسېدل ناممکنه دي. بله مهمه ګټه تعاون دا ده
چې دلته د ټولنې د خلکو د تجربو نه استفاده کیږي. یو سړی به مثلا الله تعالی به استعداد وړتیا په یو برخه کې ورکړي اوسېږي، یو بل ته به یې په بله برخه کې ورکړي اوسېږي. نو چاته چې د یو کار په ترسره کولو کې تجربه حاصله اوسېږي او د هغه دپاره الله تعالی استعداد و مهارت ورکړی اوسېږي، نور خلک د هغه د تجربو او د هغه د مهارتونو نه استفاده کوي. او چې دغه یوه لویه ګټه ده چې ټولنې ته رسېږي چې د یو چا د استعداد نه، د یو چا د وړتیا نه او د یو چا د مهارت نه بل خلک خبر شي او بیا هغه یاد کړي، زده یې کړي ترېنه. دا په خپل ذات کې یوه بله ګټه شوه. او علاوه له دې نه د کومه ټولنه کې چې تعاون موجود اوسېږي، په یوه ټولنه کې خپلمنځي همکاري موجوده اوسېږي، هغه ټولنه د ژوند په بېلابېلو برخو کې پرمختګونو ته رسېږي. د مثال په توګه زموږ او تاسو په وطن کې چې فقر حاکم ده، که چیرې زموږ او تاسو په کلي کې کلیوال خپلمنځي همکاري وکړي، یو بل سره مرسته وکړي او د تعاون ماده پکې ژوندۍ وسېږي، د کلي ډېر مشکلات حلېږي. د مثال په توګه داسې فرض کړئ چې زموږ په کلي کې یو غریب ده، 100 کوره دي، په 100 کورو کې 90 مالداره دي او 90 متوسط ژوند دی، ډېر مالداره نه، متوسط ژوند دی، او 90 پکې بالکل د فقر د سطحې نه د هغوی ژوند ښکته ده. دغه 90 تنه که چیرې د خپل په کور کې تیاره شوې ډوډۍ هغه زیاتي برخه دا د لپاره یو سیستم جوړ کړي او د لپاره یوه طریقه جوړه کړي او د دې کلي غریبانو باندې وویشي. زه فکر کوم چې د کلي کې به داسې یو څوک پیدا نه شي د غریبانو کې چې هغه د غذا په رابطه او د خپلې ډوډۍ په رابطه او د نفقې په رابطه یو مشکل ولري. نو دا د تعاون یوه نتیجه ده چې د غریبانو د 90 کورونو په ذریعه باندې دا د 10 کورونو هم ډېره حده پورې د نفقې او د غذا او د خوراکو څښاک بندوبست وشو. علاوه له دې نه که چیرې موږ یو بل مثال درکړم، همداسې یو غریب د دې کورونو کې داسې فرض کړئ چې 100 کورونه دي، یو 2 کوره پکې داسې دي چې هغوی خپل کور نه لري، شخصي کور نه لري. نو که چیرې زموږ او تاسې دغه 90 کوره دغه 100 کورونو کې دغه 98 کوره یا مثلا 90 کورونه سره یو ځای کېږي او هر یوه دپاره د یوې نمرې ځمکې چې 2-3 بسوې اوسېږي، خپلو منځو کې همکاري کوي، 2 کلونو کې 3 کلونو کې یو ځای کې ورته یو ځمکه واخلي، یوه نمره ورته واخلي، بیا د هغه د آبادولو لپاره بیا خپلو منځو کې لاسونه ورکړي او همکاري وکړي، تعاون وکړي. زه فکر نه کوم چې وروسته له 10 کلونو دغه خلک چې اوس فعلا دپاره بې کوره پاتې شي. نو په دې وجه باندې دا چې په ټولنه کې تعاون ښه اثرات لري، ښه اغیزې لري. نو قرآن کریم کې او نبوي احادیثو کې مسلمانان تعاون ته، خپلمنځي همکارۍ او مرستې ته هڅول شوي دي او ډېر ټینګار ورباندې شوی دی. خو فقط په ښو کارونو کې تعاون، نه دا چې په بدو کارونو کې. د وطن د آبادۍ دپاره باید تعاون شي، د کلي د آبادۍ دپاره خلکو سره په مرستو کې، خلکو سره په ښو کارونو کې باید مرسته وشي، نه د خلکو د وژنې په خاطر باندې، نه خلکو د مالونو د لوټونې په خاطر باندې، نه خلکو ته د زیان او تاوانونو رسونې په خاطر باندې. اسلام کوشش کوي چې د مسلمانانو په منځ کې تعاون علی البر اوسېږي، په ښو کارونو کې تعاون موجود اوسېږي او تعاون علی الاثم نه اوسېږي، په بدو کارونو کې همکاري باید نه اوسېږي. الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسې په ښو کارونو کې او تقوا کې همکاري کوئ، تعاون کوئ، او په بدو کارونو کې او په سرکشیو کې تاسو یو بل سره مرسته مه کوئ. نو دا یو اصل شو، دا یو اساس شو او دا یو لارښوونه شوه چې الله تعالی مسلمانانو ته دغه فارمول کېښود او دغه اساس یې کېښود او دا اصل یې کېښود چې تاسې به خپلو منځو کې تعاون کوئ، خپلو منځو کې به همکاري کوئ، خو په ښو کارونو کې، نه په بدو کارونو کې. البته د ښو کارونو او د بدو کارونو ځینې مثالونه او ځینې بېلګې ما ګرانو محصلینو ته مخکې ذکر کړم.
نبی علیه الصلاة والسلام همدغه د دې آیات په برخه کې د دې آیات په پاتې برخه کې نبی الله تعالی فرمایي واتقوا الله ان الله شدید العقاب د الله تعالی نه وډار شئ. الله تعالی فرمایي چې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. تاسو په ښو کارونو کې یو بل سره مرسته وکړئ، په ښو کارونو کې تعاون وکړئ، په بدو کارونو کې تعاون مه کوئ. واتقوا الله د الله تعالی نه وډار شئ انسانانو، ای مسلمانانو. ان الله شدید العقاب. که چیرې دا کار تاسې ونه کړو نو زما عذاب او زما نیونه او زما راګیرونه دا بیا ډیره سخته ده. نو تاسې زما د ویرې نه او زما د ډار نه باید په ښو کارونو کې همکاري وکړئ او د بدو کارونو کې د همکارۍ نه ځان وساتئ. رسول علیه الصلاة والسلام په مختلفو احادیثو کې په بېلابېلو احادیثو کې په مختلفو طریقو په بېلابېلو طریقو باندې مسلمانان تعاون ته هڅولي دي، په ښو کارونو کې همکارۍ کولو ته او خپلمنځي مرستې ته یې هڅولي دي. رسول علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف کې د مسلمان صفت ذکر کړی، د مسلمان مثال ذکر کړی چې مثل المؤمن فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رسول علیه الصلاة والسلام مثال ذکر کوي د مسلمان مثال وایي داسې ده یا د مسلمان صفت دغسې ده چې یو بل سره په مینه او محبت کې، و تراحمهم یو بل سره په رحم کولو کې او ترحم کولو کې، و تعاطفهم یو بل سره په شفقت کولو کې، مثل الجسد په شان د یو جسد ده، په شان د یو وجود ده. اذا اشتکا منه عضو کله چې د یو وجود یوه عضو په شکایت کې اوسیږي، په تکلیف کې اوسیږي، په درد کې اوسیږي او مریض اوسیږي، د وجود یو غړی تکلیف ولري، په شکایت ولري او په درد اوسیږي، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ټول وجود سره په د دې غړي سره د دې مریض غړي سره د دې ناروغ غړي سره دې سره په درد کې هم شریک اوسیږي او په بې خوبۍ کې هم شریک اوسیږي. دنه دا معلومه شوه چې په اسلامي ټولنه کې که چیرې یو شخص وږی اوسیږي، د بل چا د همکارۍ ته ضرورت ولري نو بل شخص حتما باید ورسره همکاري وکړي. فرضاً که چیرې دغه صفت چا کې موجود نه اوسیږي، دغه سړی په حقیقت کې د مسلمانۍ د صفت نه بې برخې ده. دا یو ډېر یو عظیمه قاعده و، یو ډېر عظیم اساس و اصل و چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ او تاسو ته را په ګوته کړو چې مسلمان باید د دغه صفت خاوند اوسیږي چې بل مسلمان ته تکلیف رسیږي، بل مسلمان ته ضرر رسیږي، د هغه تکلیف رفع کولو په خاطر باندې، د هغه د ضرر او د هغه د احتیاج د رفع کولو په خاطر باندې دا هم باید ناکراره اوسیږي. لکه څرنګه چې سړی خپله محتاج اوسیږي، هغه د خپل احتیاج دپاره د خپل امکاناتو نه ګټه اخلي. همدارنګه که چیرې بل مسلمان نور محتاج اوسیږي نو د خپلو امکاناتو څخه باید د خپل وس مطابق د هغه د محتاجۍ او د هغه د احتیاج او د هغه ضرورت د رفع کولو په خاطر باندې میدان ته شي. او که چیرې دا صفت په چا کې موجود نه اوسیږي، په حقیقت کې هغه د مسلمانۍ هغه اساس او د مسلمانۍ هغه اصلي صفت پکې وجود نه لري. رسول علیه الصلاة والسلام په بل حدیث شریف کې د مسلمانانو صفت بیان کړی چې مسلمان صفت څنګه ده؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. یو مؤمن د بل مؤمن لپاره په شان د آبادۍ ده، په شان د یوې ودانۍ ده، په شان د یوه تعمیر ده. یشد بعضه بعضا چې د تعمیر یوه برخه د بلې برخې په ذریعه باندې استواره اوسیږي، یوه برخه په بلې باندې ولاړه اوسیږي. نو همدارنګه مؤمن هم مسلمان هم دغسې اوسیږي چې هغه د بل مسلمان په ذریعه باندې هغه استوار اوسیږي، هغه ثابت اوسیږي، هغه په ځای اوسیږي، د هغه ژوند ورباندې روان اوسیږي. د مثال په توګه دغه کوټه ده چې موږ او تاسو ناست استو، دا که چیرې دغه یوې خښتې بلې سره همکاري نه کولی او یوه خښته په بلې باندې استوار نه وای او بالاخره دغه چت په د دیوالونو باندې استوار نه وای او په مجموع کې
دغه د کوټې دغه اجزاو یو بل سره نه همکاري نه کوله، دغه کوټه بیا منځته نه شو راتللی. نو نبي علیه الصلاة وسلام مهرباني وکړله چې د مسلمانانو مثال هم دغسې ده چې په یو کلي کې مسلمانان دي، هغوی دغسې یو بل سره همکاري کوي. په یوې ټولنې کې چې مسلمانان دي، په مجموع کې په یو ملک کې چې مسلمانان دي، هغوی دغسې د خیر په کارونو کې یو بل سره همکاري کوي، لکه څرنګه چې یوه ودانۍ کې او په یوه تعمیر کې او په یوې آبادۍ کې هغه د آبادۍ او د ودانۍ او د تعمیر هغه بېلابېلې برخې په یو په بل باندې استوار اوسېږي، همدارنګه مسلمانان هم د هغوی ژوند د هغوی د ژوند هغه سیستم هغوی هم همدغسې د همکارۍ اساس یو بل سره لري او یو بل سره همکاري کوي. متاسفانه په دې رابطه زموږ او تاسو اجتماع کې مشکلات ډېر زیات دي. رسول علیه الصلاة وسلام په یو حدیث شریف کې فرمایي چې من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. څوک چې د مسلمان څخه د دنیا د تکلیفونو څخه یو تکلیف لري کړي، نو الله تعالی به مهرباني کوي، نبی علیه الصلاة وسلام مهرباني کوي چې الله تعالی به د دې کومک کوونکي څخه د قیامت په ورځ د قیامت د مشکلاتو د تکلیفونو څخه یو تکلیف لري کړي. یو څوک چې یو مسلمان د دنیا د تکلیفونو څخه یو تکلیف لري کوي، یو احتیاج یې رفع کوي، الله تعالی به د دغه کومک کوونکي د قیامت په ورځ باندې د ضرورتونو د اړتیاو د احتیاجاتو یو احتیاج رفع کړي. یو ډېر لوی نه یو ډېره لویه وعده ده چې نبي علیه الصلاة وسلام مسلمان سره وکړله چې که چیرې ته د یو مسلمان یو ضرورت حلی، یو مشکل حلی، نو الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې هغه د قیامت په ورځ باندې چې دغه نظام به ختمیږي، الله تعالی به د انسان سره حساب و کتاب کوي او تا ته په دغه ورځ چې یو مشکل مخامخ شوی دی، دا چې تا په دنیا کې د یو بل مسلمان سره کومک کړی او مشکل دی ورته حل کړی او الله تعالی به تا سره د هغه په بدل کې د دغې ورځې مشکل حل کړي. ومن یسر علی معسر یسره الله فی الدنیا والآخره. څوک چې یو چا سره چې هغه په دې دنیا کې یو مشکل سره مخامخ شوی دی، یو دنیوي مشکل سره مخامخ شوی دی، هغه باندې دغه مشکل په حل کې ورسره همکاري وکړله، د دې تنګۍ او د دې راګیرتیا نه خلاص که مسلمان ده په تکلیف کې راګیر ده، په مشکل کې راګیر ده، نبی علیه السلام فرمایي چې تا ورسره نه کومک ورسره وکړه، د هغه دغه مشکل ته حل کړه، نو شی به وکړي الله یسره الله فی الدنیا والآخره. الله تعالی به دې کومک کوونکي او دې مرسته کوونکي سره چې د محتاج سړي سره کومک وکړو، نو د دغه په دنیا او آخرت کې به د سره کومک وکړي او مشکلات به هم دنیوي مشکلات ورته حل کړي او هم به اخروي مشکلات ورته حل کړي. سبحان الله، دا څومره یو بله لویه وعده شوه چې نبي علیه الصلاة وسلام موږ او تاسې تعاون ته خپل منځي همکارۍ ته هڅوي او تشویقوي چې تاسې بل مسلمانان سره همکاري وکړئ، ځکه که تا یو مسلمان سره په دنیا کې همکاري وکړه، د هغه مشکل ته حل کړه، الله تعالی به ستا په دنیا او آخرت کې ستا مشکلات حل کړي. ومن ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره. او څوک چې یو مسلمان باندې ستر واچي، انسان د خامخا یو کار ترنه صادر شي، بیا توبه تایب شي او بیا وچاره دا کار رانه وشو، سا رانه وشو، چا لیدلی نه ده، تا لیدلی، نو نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې ته د ورباندې ستر واچوه. سړي نه غلط کار شوی ده او په خیمان هم ده او بیا دا کار نه کوي او دې باندې پوهېږي چې آینده کې دا کار نه تکراروي، نو ته د باندې ستر واچوه. من ستر مسلما، څوک چې د یو مسلمان یو عیب پټ کړي، یو ګناه پټه کړي، ستره الله فی الدنیا والآخره. الله تعالی به د ده ګناهونه او د دغه عیبونه او د ده نیمګړتیاوې په دنیا او آخرت کې پټې وساتي. په دنیا کې به هم الله تعالی خلکو ته نه شرموي او په آخرت کې به هم خلکو ته نه شرموي. نو دا یو بله وعده شوه چې بل مسلمان سره باید موږ کومک وکړو. خامخا موږ تاسو انسانان هستو، د انساني نیمګړتیا په وجه باندې، انساني کمزورتیا په وجه باندې، مثلا زمانه یو عیب ما کې موجود او زه په دې باندې قانع وم چې دا عیب ما کې موجود ده او بیا نه تکراروم، دا بد عمل بیا نه تکراروم، او یو څوک ما باندې خبر شو چې دې کې دغه عیب موجود ده، نو هغه باید د ما په دې عیب باندې او دا زما په نیمګړتیا باندې ستر واچي، پرده ور باندې واچي. که چیرې یو داسې و چې یو سړی ګناه کوي، بد کار کوي
او بیا په استمراري شکل باندې کوي، بیا دغه شخص باندې ستر اچول پکار نه ده، ځکه چې د هغه ضرر بل چاته هم رسېږي. خو که یو سړی توبه طایب و او دغه یو بد کار ته نه سهوا شوی و او بیا دا کار نه کوو، سړی مطمئن و، نو بیا په دغه سړي باندې بیا ستر اچولو، پرده اچولو، دا بیا د دنیا او د آخرت د پردې اچولو ذمهواري الله تعالی دغه شخص باندې کړې ده. والله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه. او انسان تر هغې پورې چې د بل مسلمان سره کومک کوي، الله تعالی دغه کومک کوونکي سره کومک کوي. والله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه. انسان چې بل انسان سره کومک کوي، الله تعالی دغه کومک کوونکي سره کومک کوي. دغه وعدې وشوې د نبي علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې، فقط تعاون ته، خپلمنځي همکارۍ ته او په ښو کارونو کې یو بل سره مرسته کولو ته دا د نبي علیه الصلاة والسلام په مختلفو الفاظو باندې وعدې شوې. او دا که چیرې موږ او تاسې الله تعالی باندې ایمان او عقیده قوي اوسېږي، د نبي علیه الصلاة والسلام په دې احادیثو باندې عقیده او باور اوسېږي، بیا تاسو یقین وکړئ چې یو مسلمان به هېڅکله بل مسلمان ته ضرر نه رسوي، یو مسلمان به بل مسلمان ته خیر رسوي، او یو مسلمان به بل مسلمان سره کومک کوي. زمونږ بل عنوان د شفقت او رحم کول. د ښو اخلاقو له جملې څخه شفقت او رحم کول دي. د شفقت او رحم کولو د مسایلو د بحث نه وړاندې کوشش کوم چې ګرانو محصلینو ته لومړی د شفقت او رحم کولو تعریف وکړم. نو فقهاو علماو کرامو د شفقت او رحم کولو تعریف په بېلابېلو الفاظ سره کړی. فقط یو تعریف یې زه ذکر کوم. الفاظ مختلف، خو معناګانې د ټولو تعریفونو یوه دی. نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو په رڼا کې، د قرآن کریم د ارشاداتو په رڼا کې علماو کرامو د شفقت او رحم کولو یو تعریف راوستی او مفهوم یې راوستی. الفاظ جدا دي خو د ټولو مفهوم او معنا یوه ده. نو یو تعریف کې داسې راځي چې خلق رفیع یبعث الانسان على الإغاثة والعون والمساعدة وتلبية حاجة المحتاجين وإيصال الخير لهم ورفع الضر عنهم. شفقت یا رحم کول هغه لوړ او قدرمند خلق ده چې انسان د بل انسان فریاد رسی ته، د هغه کومک ته او د هغه مدد ته هڅوي. و تلبیت حاجت المحتاجین، او د محتاجو خلکو د حاجت رفع کولو ته یې تشویقوي. و ایصال الخیر لهم، او هغوی ته خیر رسی. و رفع الضر عنهم، او د هغوی نه د ضرر دفع کولو دپاره هڅوي. خلاصه د خبرو دا شوه چې مسلمان باید په بل انسان باندې، په بل مسلمان باندې او په بل حیوان او نبات باندې باید شفیق اوسیږي، مهربان اوسیږي او د ترحم نه برخمن اوسیږي. د ترحم په ذریعه باندې داسې یوه ټولنه جوړیږي چې هغه ټولنه کې مینه او محبت اوسیږي، هغه ټولنه کې عداوت او دښمني موجوده نه اوسیږي، هغه ټولنه د ژوند په بېلابېلو برخو کې پرمختللې اوسیږي، سوکاله اوسیږي، ارامه اوسیږي، مینه او محبت اوسیږي، په ټولنه کې موجود اوسیږي. نو قرآن کریم کې او نبوي احادیثو کې ډېر څه موجود دي، ډېر زیات نصوص، ډېر قرآني آیتونه، ډېر زیات نبوي احادیث موجود دي چې مسلمانان شفقت او ترحم ته هڅوي چې مسلمانه ته باید د بل انسان باندې د شفقت نه برخمن اوسیږي، ته باید په بل مسلمان باندې ترحم ولرې، ته باید په حیواناتو باندې ترحم ولرې،
ته باید په نباتاتو باندې شفقت او ترحم ولرې. دلته د شفقت او د ترحم نه مطلب دا نه ده چې که چیرې یو څوک یو جرم کوي او موږ هغه جرم د هغه جرم سزا ورنکړو. د مثال په توګه یو سړی ده پاڅېږي او یو بل شخص ناحقه هغه وژني، نو که چیرې موږ داسې وایو چې نه موږ به د شخص باندې شفقت وکړو د قاتل باندې او دې باندې به ترحم کوو، ده ته به جزا نه ورکوو، دا به قصاصیږي نه، دا به اعدامیږي نه. نو ځکه که چیرې موږ دا قصاص کړو دا په حقیقت کې موږ ده باندې شفقت ونه کړو، ده باندې ترحم ونه کړو. حال دا چې په قرآن کریم کې او نبوي احادیثو کې خلک شفقت او ترحم ته هڅول شوي دي. نو خپله هغه قاتل چې یو انسان ناحقه وژلی دی او ته په دې عنوان باندې او په دې نوم باندې هغه د وژنې نه هغه د قصاص نه خلاصوي چې دا په دې شخص باندې ترحم نه ده او دا شخص باندې شفقت نه ده. دغه خلک که چیرې دغسې خبره کوي دا په حقیقت کې هغه د اسلام په کیفیت باندې د اسلامي احکامو په ماهیت باندې پوه نه دي. دلته که چیرې یو سړی قتل کوي او دغه قاتل باندې دغه قصاص تطبیقیږي، دا په حقیقت کې په نور خلکو باندې شفقت ده. یعنی نور خلک د دې قاتل د قتلېدلو نه خلاصیږي او د قاتل د وژنې نه خلاصیږي. که چیرې یو څوک قاتل شي یو سړی ناحقه ووژني او موږ بیا دغه قاتل قصاص نه کړو ونه وژنو، دغه سړی سبا ته بل قتل کوي، بل سبا ته بل قتل کوي. نو ترحم او شفقت په دې قاتل باندې هم همدغه ده چې د نورو ګناهونو نه خلاصېږي، نورو خلکو ته د ضرر رسولو نه خلاصېږي. او شفقت په نورو خلکو باندې دا ده چې د قاتل په قصاص باندې د قاتل په وژل کېدلو باندې نور انسانان د قتل نه خلاصېږي. نو بناءً شفقت دا د ښو اخلاقو له جملې نه ده. قرآن کریم کې او نبوي احادیثو کې مسلمانان شفقت ته هڅول شوي دي او شفقت باندې ډیر زیات ټینګار شوی دی. ځینې مثالونه د شفقت ګرانو محصلینو ته د مثال په توګه ذکر کوم. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. څوک چې انسان باندې رحم نه کوي نو الله تعالی دغه شخص باندې بیخي رحم نه کوي. دلته نه دی ویلي ګوره چې من لا يرحم المسلمین، څوک چې مسلمانانو باندې رحم نه کوي، په انسان باندې رحم نه کوي، مطلق انسان باندې باید مسلمان رحم ولري. دا د انسانانو په رابطه، د حیواناتو په رابطه انشاءالله وروسته محصلینو ته نصوص او شرعي دلایل ذکر کوم. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. څوک چې خلکو باندې رحم نه کوي، انسان باندې رحم نه کوي، الله تعالی دغه شخص باندې رحم نه کوي. نو بناءً هر مسلمان باید په هر انسان باندې شفیق او مهربان اوسیږي. هر مسلمان باید بل مسلمان باندې دا پیرزو ولري چې دا جنت ته لاړ شي. هر مسلمان باید بل انسان باندې دا پیرزو ولري چې په دنیا کې ښه ژوند ولري. هر مسلمان باید په دې بل مسلمان باندې دا پیرزو ولري، دا خوښه کړي او دا مینه او محبت ورسره ولري چې دا باید آرامه سوکاله او د تکلیفونو نه خالي ژوند ولري. نو دغه ټول شفقت او رحم ده چې یو انسان د بل انسان په رابطه باید ولري. او رسول علیه الصلاة والسلام په بل حدیث شریف فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تاسو رحم وکړئ په هغو موجوداتو باندې چې په مځکه کې دي. تاسو رحم وکړئ په هغه شخص باندې یا په هغو انسانانو باندې یا په هغو موجوداتو باندې که حیوانات دي او که نباتات دي، نو دوی باندې رحم وکړئ. نو تاسو باندې به رحم وکړي هغه ذات چې هغه په اسمان کې ده. ارحموا من فی الارض. تاسو رحم وکړئ په هغه انسانانو باندې چې هغه په مځکه کې دي. نو تاسو باندې به رحم وکړي هغه ذات چې هغه الله تعالی دی او اسمان کې دی. رسول علیه الصلاة والسلام یو واقعه ذکر کوي صحابه کرامو ته. صحابه کرام ناست دي، نو هغه ذکر کوي رسول علیه الصلاة والسلام
واقعه په دې شکل باندې ده چې یوه ورځ د اوړي ډېره سخته ګرمي وه. مثلا زموږ او تاسو په وطن کې سرطان او اسد میاشت کې ډېره زیاته ګرمي اوسېږي. ډېره زیاته ګرمي وه. یو سړی مسافر و. یوه ډېره لویه دښته وه چې سر و پای نه معلومېده او دې دښته کې مزل کوه. ډېر زیات تږی شو. د اوبو هېڅ درک نه و. بالاخره مخ ته یې ساه ورغله چې ګوري ساه کې اوبه شته خو بوکه و په اصطلاح ظرف لوښی نشته چې اوبه د ساه نه راوباسي. تندې په وجه باندې سړی ساه ته کوز شو. لاندې اوبه یې ساه کې وڅکلې. څه وه چې د ساه نه ور بېرته راووته نو ګوري چې د ساه سر کې یو سپی موجود دی او هغه هم ډېر زیات تږی شوی دی او د ډېر زیاتې تندې نه دا د ساه دا شاوخوا کې چې دا لمده خاوره پرته ده دا څټي. نو دې سړي ځان سره فکر وکړ چې دا سپی هم زما د تندې په شکل باندې تږی شوی دی. بېرته څاه ښکته شوی دی. څاه ته بېرته ښکته شو او په خپله موزه کې اوبه راوویستلې او سپي ته یې ورکړلې. الله تعالی دغه سړي ته چې په سپي باندې رحم وکړو، په سپي باندې شفقت وکړو نو وبخو جنت ته یې ویوړو. صحابه کرامو د نبي علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه چې ای د الله تعالی رسوله موږ په حیواناتو باندې په شفقت کولو او په حیواناتو باندې په ترحم کولو کې موږ ته الله تعالی اجر راکوي. رسول علیه الصلاة والسلام ورته لارښوونه وکړه فی کل کبد رطبة اجر. په هر ژوندي موجود سره او هر زنده سره چې تاسو نیکي کوئ هغه باندې شفقت کوئ، هغه باندې ترحم کوئ، الله تعالی تاسو ته نیکي درکوي. او رسول علیه الصلاة والسلام یوه بله واقعه ذکر کوي چې دخلت امرأة فی هرة حبستها حتی ماتت فلا هي اطعمتها ولا هي ترکتها تأکل من خشاش الارض. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یوه ښځه دوزخ ته ننوتله او دوزخ ته ننوتلو وجه دا وه چې ده یوه پیشکه وساتله. پیشکه یې تړلې وه. پیشکه یې تړلې وه، نه یې ورته غذا او خواړه اچول او نه یې خوشي کړې وه او نه یې خوشي کوله چې بلجي کې ځان دپاره خوراک پیدا کړي، ځان دپاره غذا او خواړه پیدا کړي. نو تر هغې پورې چې دا پیشکه مړه شوه، د ولږې نه او د تندې نه مړه شوه. بیا الله تعالی د دغه پیشکې د تکلیف په وجه باندې دغه د پیشکې د مړه کېدلو په وجه باندې چې د ښځې دا پیشکه تړلې وه دغه ښځه همدغسې دوزخ کې واچوله. د نه دا معلومه شوه چې شفقت په اسلام کې نه تنها په انسانانو باندې لازمي ده چې په انسانانو باندې نه تنها یوازې په مسلمان باندې، په مطلق انسان باندې باید مسلمان شفیق اوسیږي. په مطلق انسان باندې مسلمان باید مهربان اوسیږي او رحم والا اوسیږي. بیا په حیواناتو باندې مسلمان باید ترحم ولري او شفقت ولري چې دغه دوه مثالونه ما ذکر کړل. د طیورو د مرغانو په رابطه هم مسلمان باید شفیق اوسیږي. دا مرغان چې زموږ او تاسو په ماحول او چاپیریال کې اوسیږي دا الله تعالی زموږ او تاسو د ښایست دپاره زموږ او تاسو د چاپیریال او زموږ او تاسې د ګټې دپاره پیدا کړي دي. د باندې به هم باید ظلم ونه شي. رسول علیه الصلاة والسلام په دې رابطه ډېر زیات احادیث لري. فقط یو حدیث ګرانو محصلینو ته د مثال په شکل ذکر کوم. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي ان العصفور لیحج الی الله یوم القیامة یقول یا رب ان فلانا قتلنی عبثا ولم یقتلنی منفعة. د قیامت په ورځ باندې چې الله تعالی حساب و کتاب کوي، د انسانانو سره حساب و کتاب کوي، چنچڼه به راشي. عصفور یو قسم مرغه ده، چنچڼه ورته وایي. دا زموږ تاسو په وطن کې ډېر زیات پیدا کېږي. دا به د قیامت په ورځ راشي او الله تعالی ته به شکایت کوي چې یقول وی به یا رب ای زما ربه ان فلانا قتلنی عبثا، فلانی شخص زه په دنیا کې عبث وژلی یم، همداسې ګټې په خاطر، ولم یقتلنی منفعتا، د ګټې په خاطر باندې نه وم وژلی، چټیات او عبثیات او د لوبو په خاطر باندې وژلی وم. نو تا ته په دې رابطه شکایت کوم. بیا به الله تعالی د دغې وژونکي نه،
دغه مرغه ته یې ضرر رسولی، د مرغه ژوند یې ختم کړی په دنیا کې او عبث یې ختم کړی دی، د ګټې اخیستنې په خاطر باندې نه ده ختم کړی. الله تعالی بیا ورسره حساب و کتاب کوي او د الله تعالی حساب و کتاب په دې رابطه ډېر زیات سخت دی. د دغو نصوصو نه معلومه شوه چې په اسلام کې شفقت او رحم کول د ښو اخلاقو له جملې نه ده. هر مسلمان باید شفیق اوسیږي، هر مسلمان باید د رحم والا اوسیږي په ټولو انسانانو باندې، په مسلمانانو باندې، په حیواناتو باندې او مرغانو باندې. الله تعالی دې په دغه شرعي نصوصو باندې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.